السلام علیکم ملګرو، څنګه امید ده چې ښه به ملګرو. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې تاسو د خپل فیسبوک آی ډي چې نو پیج ته څنګه اړولی شئ. یعنې د پیج جوړولو ضرورت به نه ده فیسبوک پیج، خو تاسو چې نو تاسو د خپل فیسبوک آی ډي چې کومه تاسو استعمالوئ هغه تاسو پیج ته اړولی شئ، هغه هم ډېره زیاته په اسانه طریقې سره. نو په دې ویډیو کې به هم تاسو ته دغه طریقه ښیم چې تاسو پیج آی ډي چې نو پیج ته څنګه اړولی شئ. ټول نه اول نمبر د خپل فیسبوک ایپ چې نو هغه اپډیټ کړئ او بیا د فیسبوک اپډیټ کولو نه وروسته خپل فیسبوک ته لاړ شئ. نو مونږ سمپلی خپل فیسبوک ته رالو. اوس چې نو تاسو به دلته کې پر ښي لاس ته آی ډي والا نشان باندې کلیک کړئ، بیا تاسو خپل آی ډي ته لاړ شئ. فیسبوک ته رالو، اوس آی ډي ته رالو، اوس پروفایل ته ورځو چې مونږ پروفایل چې نو هغه پروفیشنل موډ ته دغه کو واړو، یعنی پیج آی ډي چې نو هغه پیج ته واړو. نو دا زموږ سره لږ نیټورک سلو دی. دا مونږ رالو، بیا چې نو تاسو ډایرکټ اړول غواړئ چې به دغه 3 ډاټس باندې به کلیک کړئ. تاسو لیدای شئ دغلته کې 3 ډاټس دا پر یو موبایل فیسبوک کې په دې کلیک کړو نو تاسو به ټول نه اخرنی آپشن یې نه کوم چا آی ډي لاکي نو هغه چې نو هغه بیا نه وړي هغه به لاول ان لاک کړئ. په دغه ټرن پروفیشنل موډ ان باندې به کلیک کړئ، بیا ټرن ان کلیک کړئ. تاسو آی ډي چې نو هغه پیج ته الریډي کنورټ شوه. کو تاسو بیا دې نه بعد چې نو تاسو ته یو 2-3 قسمه سیټینګز راځي، خو چېرې تاسو دا سیټینګز چې نو 3 سټیپس دي، 5 سټیپ دي، ټوټل 5 سټیپ دي. کو دا تاسو کمپلیټ کول غواړئ جو کمپلیټ یې کړئ، او کو کمپلیټ کول نه غواړئ نو هم ټیک ته. بس په دې کې مونږ دا کمپلیټ کول غواړو نو په دې کې به د پروفایل پکچر د ټول نه اول نمبر سلیکټ کړئ. مونږ عام طور پر دا سیمپل فوټو دی مونږ ته په مخې له راغی، دا به سلیکټ کړو پروفایل پکچر او سلیکټ. اوس په کور فوټو چې نو هغه سلیکټ کړو. دا کور فوټو چې نو د دې ځای نه لګي، په دې پسې به ډایرکټ کله چې دا پروفیشنل موډ دا سیټینګ ختم شي نو بیا چې نو تاسو هلته کې د خپل مین پروفایل نه چې نو هغه تاسو چینج کولی شئ. دلته کې خو ما ولګو، خو دلته کې سر نه پرې باسي وایي، دلته کې نه دی بدل شوی. نو یو سټیپ کمپلیټ شو، دویم هم کور فوټو هغه هم کمپلیټ شو. بایو چې دا بایو چې نو هغه تاسو بایو به داسې ولیکئ چې دا پیج تاسو څه په باره کې دی، د هغې په باره کې به په بایو کې دلته کې لیکل وکئ. صحیح شو. ما ولته کې عام لیکل وکړه. بس مونږ تاسو ته یو طریقه ښایو چې ستاسو پیج د څه په باره کې د هغې په باره کې ولیکئ. صحیح شو. نو اوس زموږ سره بایو کمپلیټ شو. اوس چې نو زموږ سره وایي کریټ نیو کنټینټ وایي تاسو یو کنټینټ ورکوئ یا پکچر ورکوئ یا لیکل کوئ. دا تاسو فیسبوک له اولنی پوسټ ورکړئ چې یو آپشن چې نو هغه بل کمپلیټ شي. نو زموږ سره یو سټیپ چې نو هغه بل کمپلیټ شو. اوس کو تاسو دا سټیپ مکملول نه غواړئ نو هم ټیک ته څه دغه اثر نه پرې باسي په فیسبوک په پیج باندې. صحیح شو. اوس اډ ډیټیل اباؤټ یور سیلف، د خپل باره کې یو ډیټیل ورکړئ چې تاسو دا پیج چې دی که نه دا تاسو څه په باره کې استعمالول غواړئ. یعنې ډیجیټل کریټر، پبلیک فیګر یا میوزیشن، تاسو هلته کې کیټګري لیدی شئ. نو دا تاسو چې نو کو تاسو پرې پیج باندې څه کار کول غواړئ نو هغه تاسو ته دلته کې کیټګریانې درکړي چې تاسو کوم کار کول غواړئ. جرنالیست یا انټرپریټر یا ډیجیټل کریټر یا ډیزاینر یې. نو موږ به ډایرکټ چې نو هغه ډیجیټل کریټر هم ټیک دی او پبلیک فیګر هم ټیک دی. موږ به ته پبلیک فیګر چې نو دا به ترې سلیکټ کړو کیټګري، ځکه چې دې پیج نه موږ اصل کې اسلامي کویري ورکړو. دا بل کس آی ډي ده، زه هغې ته اړوم، پیج ته یې ولاړوم. نو دا زموږ سره آپشن یې چې نو هغه مکمل شوی. اوس موږ واپس راځو، تاسو ته موږ پیج وښیو چې پیج جوړ شو او که نه. دا اوس زموږ سره سمپل آی ډي وه. نو اوس دلته کې موږ ته وښو سی ډیشبورډ. دا سی ډیشبورډ چې کله تاسو ته وښو نو بس تاسو پوه شئ چې تاسو سره پیج جوړ شو. نو پیج ته اوس دا کنورټ شو. زه اوس تاسو ته ډیشبورډ ښیم، ګیټ سټارټډ باندې به کلیک کړئ. بیا دلته کې تاسو لیدای شئ 151 فالوورز دي، تاسو لیدای شئ پرفارمنس نه لاندې، او دا هغه 5 د سټیپس دي. صحیح شو. 4 مونږ وکړو او 1 چې نو پروفایل کور فوټو هغه به تاسو کمپلیټ کړئ. په دې کې آپشنو کې تاسو ته وایي ګروپ جوین کړئ او خپل اډینس چې نو هغه وایي سیوا کړئ، یعنې کتونکي چې نو هغه وایي سیوا کړئ، یعنې تاسو دې ګروپونو ته ویډیو خپله شیر کوئ او هغې سره تاسو دغه کوئ. او بل پروفیشنل موډ ګایډ چې نو هغه هم ټیک دی، او دا چې نو ایډیټ پروفایل دغه سیسټم دی پکې. اوس مونټایزیشن چې نو دې هله کېږي چې 5000 فالوور او 60000 منټس پوره شي. 60000 منټس او 5000 فالوور. د دې نه علاوه تاسو دا پیج آی ډي چې نو پروفیشنل آی ډي چې ده دا تاسو چې نو دې نه تاسو روپۍ نشئ اخیستی. صحیح شو. چې کله 5000 فالوورز او دغه پوره شي 60000 منټ نو هله به تاسو د هغه اخیستی شئ. صحیح شو. پیسې حاصلولی شئ.
نو دلته کې زما سره 151 فالوورز دي، لا ما ته مونټایزیشن نه دی. نو اوس چې نو موږ به واپس راشو په دې کې زموږ سره اوس دا پیج چیک کوو چې دا موږ ته څنګه شو کېږي، یعنې خلکو ته فالو آپشن شو کېږي او که نه. فالو آپشن چې دی نو کله پروفیشنل موډ ته واړوئ نو فالو آپشن دپاره به ځانه جدا پراسیسي هغه به کوې نو هغه به تاله فالو آپشن درکوي، داسې یو دم نه درکوي تاسو له. زما په خیال 1 لاک ویوز دي او داسې فالوورز دي چې ښه ویوز راتلی جو بس په ویډیوز باندې جو بس تاله او فالو آپشن چې نو فیسبوک په خپله فیسبوک نه به تاسو ته یو نوټیفیکیشن وشي تا ته فالو آپشن درکړي. صحیح شو؟ نو دا اوس تاسو لیدای شئ پیج کنورټ شوی دی سی ډیشبورډ، او که تاسو واپس بندول غواړئ جو ټرن پروفیشنل موډ اپ په دغه باندې چې کلیک کړئ ډایرکټ په واپس هغه ایډۍ ته زړې ته به واوړي. صحیح شو؟ که تاسو اوس د دې ایډۍ نه چې نو دغه پیج نه چې نو تاسو ویډیو اپلوډ کول غواړئ نو سمپل به خپله ایډۍ ته راشئ، په ریل والا آپشن باندې به کلیک کړئ. که ریل اپلوډ کول غواړئ 90 سیکنډو پورې جو په ریل باندې کلیک کوئ، او که نه لایو راتلل غواړئ جو لایو باندې کلیک کوئ، که 90 سیکنډو نه په بره تاسو ویډیو اپلوډ کول غواړئ نو په سیټ ته تصویر غوندې کې نشان باندې تاسو لیدای شئ دې سیټ ته دا یو زه ته یو کرښه توام تاسو لیدای شئ، په دغه کلیک کوئ. دغه کې به تاسو د 90 سیکنډو نه سیوا ویډیو چې هغه اپلوډ کولی شئ. ملګرو که ویډیو خوښه شوه نو زما د یوټیوب چینل چې انور ټیپس اینډ ټریکس سبسکرایب کړئ او ورسره دا ویډیو چې لایک یې کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ډېره مهرباني.